الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان ته فضیلت ورکړي او عزت ورکړي دي. من جمله دا غوینا امام احمد و بیهقی و بزار روایت ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطهن امه قبلهم. الله تعالی ازما امت ته پنځه داسې خوونه ورکړي دي چې مخکې امتو ته هیڅ کله دا خو او دا خصلت نه دی ورکړل شوی. اول خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روزاتي د خلی بوی د لوجه د لاسه الله ته تر مشکو محبوب دي. وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا. تر هغه پوری چې تر جماعت کې د دریابونو مایان ستا دپاره مغفرت غواړي، طلب د بخشش غواړي. یعنی دا حیوانات هم د دې روژاتي دپاره مغفرت او بخشش غواړي د الله د دربار. صرف دا روژاتیانو ته او علماو ته دغه دو اشخاصو ته الله تعالی دا فضیلت ورکوي. بل دا ده چې ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. الله تعالی هر ورځ خپل جنت دوی ته ښایسته کوي، جنت ورته مزینه کوي. لکه یو کور ته چې یو څوک لوی میلمه راولي یا غټه ورځ په انسان راځي د خوشحالۍ، لکه واده وي، لکه حج څخه راغلی وي، څومره کوټه ښایسته کوي، ګلان ملان ولګي، عطر مطر ولګي، کوټه ښایسته کوي. الله جل جلاله خپل جنت د دغه انسان د پاره ښایسته کوي په رمضان کې. بیا الله تعالی فرمایي چې یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنهم المؤنة ويسيروا الیک. جربا ای جنت ازما نیک بنده براسی د دنیا د تکالیف څخه، د دنیا د سختیو څخه، د دنیا د مشکلاتو څخه، د دنیا د مصائب څخه بده خلاص سی او دی براسی ستا په غیش کې به ای جنت زما بنده چې مسلمان دی او نیک دی وصابسی. وتصفد فيه مردة الشیاطین. په دې میاشت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې سرکش شیطانان او تړل سی. نو کم گناه او کم سرکشی چې ما سوا د رمضان څخه شیطانانو په انسان باندې کول یا انسانانو په خپل کول، هغه په رمضان کې نسی کوي، هغه نسی کوي. ويغفر لهم في آخر ليلة. نبی علیہ السلام بل خوشخبری ورکي چې په آخرنۍ شپه کې به الله جل جلاله بندگانو ته مسلمانانو ته بخش کوي. قیل یا رسول الله اهي ليله القدر. آیا چې دغه بخشش کیږي د وعده چې سوی دا د ليله القدر شپه ده که نور شپې دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې هیڅ کله ناسې نه ده، بلکې قاعده او قانون دا ده چې کله انسان مزدوری کوي نو د مزدوری اجر او د مزدوری ثواب د انسان ته ملاوي شي. چې کله کار ختم شي نو چې ته پوره میاشت لګیا د الله تعالی عبادت کې، ورځ دې په روژو تیره ده، شپه دې په قیام او په نفلونو په عبادتونو تیره ده، نو خو تا مزدوری وکړه پوره میاشت، الله تعالی تا ته اجر درکوي. په آخرنۍ شپه کې د اجر دا ده ستا ګناهونه معافوي. علما فرمای چې په کوم ځای کې مال وي په هغه ځای کې غل وي. غل خو هغه ځای ته ورځي چې په کوم ځای کې مال پرته وي، په کوم ځای کې پیسې پرته وي، په کوم ځای کې سرو سپین زر پراته وي، کنه غل هغه ځای ته ورځي. نو رمضان المبارک د فضیلتونو د خوبیانو د شو میاشت ده. الله جل جلاله چې کله بندگانو ته طلایی فرصت وایي
چې د سرو زرو فرصت الله رب العالمین خپلو بندگانو ته د عبادت کولو لپاره ورکړه، نو ستا څه خیال دی چې شیطان به زور نه وایي چې دا ستا عبادت در خراب کړي؟ شیطان خو د خدای غوښت چې بس زه کوشش وکم، محنت وکم، خواري وباسم، د دې مسلمان روژه ور خراب کړه، د دې مسلمان تراویح ور خراب کړه، د دې مسلمان عبادات چې قبلېدونکي دي د عبادات ور مات کم. لیکن الله رب العالمین شیطان خپل په بندیخانه کې قید وتړی، شیطان کلک په زنجیران وتړل چې دا خبیث خو ډېر خطرناک شی دی که نه، دا هغه خاص موسم او په خاصه موقع کې چې ما د خلکو د خپلو خاصو بندگانو دپاره چې کم نعمتونه او کم ښېګڼې ما راستولی دي، هغه موسم دا شیطان په زما په بندگانو خرابول غواړي. نو الله رب العالمین په خپل فضل سره او په خپل کرم سره دا وتړل شیطانان او موږ ته د عبادت میدان خالی کړه. ګوره موسم د فصل د بهار دی، د بهار فصل دی، د کرلو وخت دی، او داسې یو څوک وي چې دا ته وایي نه په دې کې ملخان راځي، نه په دې کې مږې راځي، نه په دې کې جنجې راځي، یو شی نه راځي. تخصونه غټه خبره ده. الله تعالی میدان هم درته خالی کړه د شیطان نه، شیطان یې درته وتړل، نعمتونه عزتونه تکریمات هم دله درکړه. اوس ته پوس ستا کار چې عبادت کوې که نه کوې؟